السلام علیکم. د پښتو ادبي کاروان اوریدونکو کتونکو ملګرو د یوټیوب په پاڼه باندې غواړم چې نن در سره د اجمل خټک بابا یو نظم، ډېر خوږ نظم دی چې دا در سره شریک کړم. د غیرت چغې کتاب نه نظم عنوان فریاد نظم دی چې د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدی شي که نه، ستا د سکڼې سکڼې ماښام نه لوګی د چا د زړه لوګی لیدی شي که نه، ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یوه سویلی دې در لېږلی غواړم، ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لیمه را ډک شو څڅولی غواړم، هسې نه چوڼ د خولې ویستل کفر شي، هسې نه تا ته هم ژړل کفر شي، ستا د جنت د نعمتونو نظار زه درته وږی په جهان ژاړم، ستا د دوزخ له لړمانو توبه زه درته دا لړمانان ژاړم، دلته د ګېډې دوزخ تش ګرځوو هلته شو ستا د دوزخونو خشاک، دلته د دغه قصابانو خوراک هلته د هغه خمارانو خوراک، نه مو ځان تور کړو او نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د دین پاتې شو، ستا د سنګینو فیصلو نه قربان ولې حیران یم کوم قانون ومنم، ته خو دې خپل قانون په ځمکه منډې زه دې په سر باندې قارون ومنم، ستا په رضا زما رضا ده ربا کاڼې هم نس پورې تړلی شمه، چې بل ښامار په خزانو ووینم آخر انسان یم څنګه غلی شمه، راډک شو زړه حصارولی نشم، خوله ماته ښه ده خو ګنډلی نشم، ستا د جنت په تمه تمه چې مرې د هغه وږو په سلګو مې قسم په دې دوزخ کې یې نور نشم لیدی، ستا د رضوان په منارو مې قسم یا خو د ځمکې په دې ارته سینه ماته خپل ژوند زما جنت راکړه، یا د نهر دوزخي مرګ نه مخکې د یوې چغې اجازت راکړه، چې دا ستا وږي ستا په خوان ماړه کړم، یا په خپل ځان باندې کارغان ماړه کړم، یا په خپل ځان باندې کارغان ماړه کړم، یا په خپل ځان باندې کارغان ماړه کړم. انتخاب حیات الله حیات صاحب.